الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. د نوراني قاعده د درسونو په سلسله کې نن موږ تاسو اتم درس اتمه تختی وایو. په اتمه تختی کې حروف مد او لین پیژنو. حروف مد او لین څه ته وایي؟ مد کشول ته وایي. حروف مد درې دي: الف واو یا. الف واو یا. پښتنه پیدا کیږي چې آیا په قران کریم کې خو ارځای الف واو یا دا حروف خو ډیر دي، موږ به دې ټول ته حروف مد وایو یا شرط لري او نشانیان لري. الف مد پیژنول. الف مد وای الف ساکن ما قبل زور، یعنی الف به ساکن وي مخکې توري به زور لري. واو ساکن ما قبل پیش، یعنی واو به ساکن وي مخکې توري به پیش لري. یا ساکن ما قبل زیر، یعنی یا به ساکن وي د یا در مخه چې کم توري وي هغه به زیر لري. اوس ګوري الف به ساکن وي الف مد کې. الف ګوري ته ساکن دی. الف به ساکن وي، نه به زور لري، نه به زیر لري، نه به پیش لري، نه به ورغندۍ لري. خو د الف در مخه چې کم توري وي، هر توري چې وي هغه به خامخا زور لري. که زیر ولري یا پیش ولري بیا نو هغه ته الف مد نسو ویلی. یا که دلته وګوري الف دی ساکن دی چې نه لري، د الف در مخه با چش لري زور لري، دې ته الف مد ویلی سو. دلته وګوري ثا چش لري زور لري، دلته وګوري الف ساکن دی د الف در مخه ثا چش لري زور لري. دغه تا یعنی الف ساکن ما قبل زور یا الف ساکن مخکې تورې زور. ورپسې واو مده. واو به ساکن وي، نه به زور لري، نه به زیر لري، نه به پیش لري. خو د واو در مخه چې کم توري وي، هر توري چې وي هغه به خامخا پیش لري، زور به نه لري، زیر به نه لري. هغه ته موږ واو مده وایو. واو ساکن مخکې تورې پیش، واو ساکن ما قبل پیش. ورپسې یای مده. یا به ساکنه وي، د یا در مخه چې کم توري وي هر توري چې وي هغه به خامخا زیر لري، یعنی زور به نه لري او پیش به نه لري. نو الف ساکن ما قبل زور، واو ساکن ما قبل پیش او یا ساکن ما قبل زیر. دې ته حروف مد وایو. د کشول اندازه یا مقدار یو الف قدر اندازه. د یو الف اندازه مرتسي پیژندلی و چې لکه بنده ګوته چې خلاصه کې یا خلاصه ګوته چې بنده کې، دغونې وخت چې تیریږي دا د حروف مده اندازه ده. نو په درس شروع کو. بسم الله الرحمن الرحیم. با الف زبر با یا با الف زور با. با واو پیش بو. با یا زیر بی. با بو بی. با بو بی. کچیر دا با الف ونه لري ساده با ویل کیږي. کچیر الف مد لري بیا نو با. اوس با که ساده پیش ولري واو مد ونه لري بو ویل کیږي بو بو. او کچیری واو مد ولري بیا نو بو بو. با کچیر زیر ولري بی بی بی. او که یای مد ور سره بیا نو بی بی. با بو بی. تا الف زبر تا. تا واو پیش تو. تا یا زیر تی. تا تو تی. تا تو تی. ثا الف زبر ثا. ثا واو پیش ثو. ثا یا زیر ثی. ثا ثو ثی. ثا ثو ثی. حا الف زبر حا. حا واو پیش حو. حا یا زیر حی.
خلاواركي حي حا حو حي حا حو حي حا حو حي خا ألف زبر خا خا واو بيش خو خا يا زير خي خا خو خي خا خو خي کوشش وکړئ چې دا واو مده او یا مده आवाज چې دی دا ټینګ आवाज دی، سست आवाज نه دی. لکه ګورئ دلته وګورئ خو ټینګ आवाज دی، خو سست आवाज دی، خي ټینګ आवाज، خ سست आवाज دی. نو واو مده ټینګ आवाज غواړي. خا خو خي را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری را رو ری. د تمرین په وخت کې که چیرې زیات کش سي د الف هم پروا نه کړي ځکه چې ورسره عادت سي. را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی زا زو زی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی. شنانه ټولنه کې د طا د ادا کولو په وخت کې طا طو طی طا طو طي ظا ألف زبر ظا ظا واو بيش ظو ظا يا زير ظي ظا ظو ظي ظا ظو ظي فا ألف زبر فا فا واو بيش فو فا يا زير في فا فو في فا فو في ها ألف زبر ها ها واو بيش هو ها يا زير هي بزيگر کی ها هو هي ها هو هي يا ألف زبر يا يا واو بيش يو يا زير يي يا يو يي يا يو يي يا يو يي يي نسي يا زير مجهول نسي درسه يي هم زه ألف زبر هم زه واو بيش او هم زه يا زير اي او اي او اي وري
د همزه آواز لنډ آواز، وچ آواز او نرم آواز دی. او ای ای جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی جا جو جی جی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دادو دی دادو دی دادو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی ذا ذو ذی ذی ذا ذو ذی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی شا شو شی tinggal bas شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر سی صا سو سی صا سو سی ده یا زیر مجهول نسی درسه ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش ضو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی ضا ضو ضی ضا ضو ضی 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 عين ألف زبر ع عين واو بيش عو عين يا زير عي عاعوعي عاعوعي غين ألف زبر غا شنو أنا تقول لك غا 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 ده كده بس غين واو بيش غو
غين يا زير غي غا غو غي غا غو غي غوري دك حرف دي غين کله چې ډک حرف زیر پیدا کې بیا نو هغه ډکوالی نه بکشي غا غو غي قاف الف زبر قا قاف واو بيش قو قاف يا زير قي قا قو قي قا قو قي كاف ألف زبر كا كاف واو بيش كو كاف يا زيد كي كاكوكي كاكوكي لام ألف زبر لا لام واو بيش لو لام يا زير لي لا لولي لا لولي ميم ألف زبر ما ميم واو بيش مو ميم يا زير مي ما مو مي ما مو مي نون ألف زبر نا نون واو بيش نو نون يا زير ني نانوني نانوني واو ألف زبر وا واو واو بيش وو واو يا زير وي واوي دغه حرف توجه کی دوا واو دي دوا پیش صفا کی وو 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 واوي واوي او نسي درسه او واوي